د کابل د کوټسنګي سیمې د اسلامي پوهنتون محصلینو د یاد پوهنتون څخه د تبدیلۍ په موخه لاریون وکړ. دغه محصلین چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده د لوړو زده کړو وزارت نه د عدالت غوښتلو او نورو پوهنتونونو ته د تبدیلۍ شعارونه ورکول. محصلین که از این پوهنتون فارغ میشن در هیچ نهادی نمیتونن اشتراک کنن، مثلا امتحان اگزم یا فعالیت معاینه‌خانه و غیره کارهایی که مربوط به دکتران میشه نمیتونن اشتراک کنن. د کابل د کوټسنګي سیمې د اسلامي پوهنتون رئیس ډاکټر حکمت الله مرخیل بیا وایي چې دغه لاریون کوونکي خپل شخصي غرضونه لري او ډیری زموږ محصلین هم نه دي. هر سال در ماه عمل همراه ما تو یک تخریب یک کار میشه که ما از ثبت نام خوب برخوردار باید ما نباشیم. این کارهایی هستند که حریفای ما هست که شاید پوهنتون خصوصی داشته باشند و ما از وزارت تحصیلات عالی هیچ کدام گله و شکایتی نداریم. از وزیر صاحب تحصیلات عالی تا مامور پایین رتبه وزارت همراه ما همکاری کردن و میکنن. ښاغلي مرخیل وویل چې اسلامي پوهنتون د علمي او نظري زده کړو ښې اسانتیاوې لري او د اسلامي امارت لوړو زده کړو وزارت څخه د فعالیت اجازه هم ترلاسه کړې ده. پوهنتونایی هست، دو پوهنتون در افغانستان شفاخانه داره، ما سومش هستیم که شفاخانه داریم. مردم یک لابراتوار داره، ما 12 لابراتوار داریم. مردم ساحه سبز نداره، ما بهترین ساحه سبز به محصلین خود جور کردیم، بهترین کیفیت ما برش آوردیم. د دغه پوهنتون یو شمېر نور محصلین هم د درسي اسانتیاوو او زده کړو له بهیر څخه خوښ دي. وایي چې په کم فیس سره ښې او معیاري زده کړې ترلاسه کوي. په ولایت کې دا مشکلات ډېر و چې په صحي بخش کې موږ ډاکټران ډېر کم درلوده، متخصصین مو اصلا نه درلوده. نو دغه د جامعې هغه ضرورت دې ته اړ کړم تر څو دا رشته انتخاب کړم او خپل خلکو ته مستبد خدمت سم. ډېر خوشاله یم چې دلته د یو درس زمینه موږ ته په ډېر کم فیس باندې، اقتصادي وضعیت کې اوس ډېر خراب دی، په کم فیس باندې موږ ته دې زمینه مسایل شوی چې موږ درس ووایو. نو په دغه ټکی ماته ډېر خوشاله یم چې زه دلته درس وایم. سهولتونه ډېر دي، مثلا مجهزه کتابخانه لري او همداسې لابراتوار لري و عملی کارونه موږ خپل دلته مخ ته وړلی سو. همگی رضایت دارن از جناب رئیس صاحب و همچنان تمام کارمندان اداره و بیشتر تلاش میکنن که یعنی تمام بخش هایی که نیاز است در یک بخش مثلا طب معالجوی اینها زمینه سازی بکنن و مساعد بسازن زمینه را، مثلا از جمله کتابخانه هست، مثلا شفاخانه هست و بخش های عملی هست و همچنان بخش های نظری هست و کوشش میکنن که استادان را بر ما مقرر بکنن و انتخاب بکنن که ما بتانیم از او بیاموزیم. په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې ډیری شخصي پوهنتونونه د لوړو زده کړو مرکزونه، ښوونځي او کورسونه جوړ شوي دي چې د ځوانانو او ماشومانو په ښوونه روزنه کې مثبت پرمختګ ګڼل کیږي. خو خلک هیله مند دي چې په شخصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت لوړ شي.